څومره مرستې ورسره شوي، کومې مرستې وررسېدلي. شل کورې په نظر کې نیولې کېدای شي دا تعداد نور هم زیات شي، تر 30 تر 40 حتی تر مخته ولاړ. د دې سړي دا ویډیو به حتمي سیلاب صاحب ته رسوئ. د سړی واده غواړي او په هېڅ شان دې نه پرېږدي. نه کوم پیغام لري؟ څه پیغام لري؟ څه پیغام لري؟ الله موږ ته ټول هېواد یو دی، که فاریاب دی، که سمنګان دی، او که قندهار دی، او که هرات دی، او که فراه ده. د سرپناه ډېر مشکل دی کورونو برخه کې او د کورونو په جوړولو کې موږ سره مرسته وشي نو دا به ډېره. د کونړ په زلزله کې خبریالان، یوټیوبران، خیري بنسټونو والا د ځینې فیسبوکیانو لخوا ورټل شو، نیوکې پرې وشوې. هغه خلکو ته کوم ځواب لرئ؟ زما تر شا د ویجاړ کلی تاسې ګورئ. د کونړ خونړۍ زلزلې دا ډول ډېر شمېر کلي ړنګ کړل او ویجاړ یې کړل. په زرګونو خلک بېکوره او په زرګونو شهیدان او ټپیان شول. له هغې وروسته له دوی سره ډېرې مرستې وشوې، خو دا چې اوس هم دوی ته څومره مرستې رسېدلي دي او په کومو برخو کې لا هم اړتیا لري. نن د قمر خیري بنسټ په ودیرو د مزار درې په ودیرو سیمه کې د همدې زلزله ځپلو لپاره د کورونو پرانیسته لري. دا چې څو کورونه دي د قمر بنسټ د مسؤلینو نه به یې واورو. او همدغه راز په نننۍ خپرونه کې به د دې خلکو ټول جزئیات له تاسو سره شریکوو. څومره مرستې ورسره شوي، کومې مرستې وررسېدلي. له بلې خوا په دې خلکو ژمی راغی او دوی لا هم په خیمو کې ژوند کوي، چې د ژوند چاره یې نوره هم سخته کړه ورته. د کونړ ژمی خو تاسې ته طبیعي خبره ده چې معلوم دی چې په دغه درو کې څومره سخت وي، او دا درو کې بیا واورې امکانات هم ډېر وي، ډېره زیاته واوره کېږي. نو د خپرونې تر پایه را سره مل پاتې شئ. دا چې دې خلکو ته څومره مرستې رسېدلي او د دغه مرستو پروسه تر کومې کچې شفافه رسېدلي، ټول جزئیات در سره په خپرونه کې شریکوم. لیدونکو بیا هم ستړي مه شئ. د قمر خیریه بنسټ مسؤل قاري صاحب الماس مومن مې تر څنګ ولاړ دی. څرنګه چې مخکې یادونه وکړه چې له دوی به نه یوازې دا چې نننۍ کورونه افتتاح کوي، پرانیسته یې کوي، بلکې د کونړ زلزله کې چې څومره مرستې کړي یا په راتلونکي کې کوم پلانونه لري د هغې په اړه ورسره غږېږو. قاري صاحب لومړی کې خو کونړ ټي وي ته ستړي مه شئ. ډېره مننه ورور، الله مو خوشحاله لره. ستاسو د راتګ نه هم مننه. سلامت اوسئ. تر دې ځایه راغلی، الله دې اجر درکړي. قاري صاحب ډېره زیاته مننه. لومړی کې به د دغه کورونو معلومات راکړئ، څومره کورونه دي، په څه ترتیب او کوم پلان په دغه زلزله ځپلو لپاره جوړیږي. له هر سره مخکې اول زه مننه کوم د مرستندویه ټولنو نه، ورونو نه، خویندو نه، واقعا چې همدردي د کونړ د زلزله ځپلو سره وښوده. دا یو غټه لاسته راوړنه ده. په دې کې تاسو ولیدل چې شمال خلک، مثال د جنوب خلک، ټول سره له همدردي وښودله. نو همدې لړ کې قمر بنسټ هم الحمدلله تقریبا 20 کورې په نظر کې نیولې کېدای شي دا تعداد نور هم زیات شي، تر 30 تر 40 حتی تر مخته ولاړ شي. نو فعلا موږ 20 کورونه په نظر کې دي چې دا جوړ کړو. له خیره دا ودیر کلي کې اخواته یو بل کلی دی، ماته نوم نه راځي. نو کورونه زموږ 2 اطاق لري، 2 تشنابه، یو اشپزخانه، یو دهلیز، یو برنډه. نو عملا یې چارې تاسو وینئ چې اولین کور دلته دی. افتتاح به یې له خیره کوو او مخته به ځو، قرار به مخته ځو. حاجي صاحب تیرو کې کومې مرستې مو توضیح کړي؟ نغدې پیسې هم توضیح شوي دي، هغه ډونر پورې مربوط کړي چې زموږ ځینې مرسته کوونکي غوښتل چې زموږ پیسې نغدې توضیح کړي. نغدې مو هم توضیح کړي. خوراکي مواد، همدارنګه کمپلې، بړستنې، ورسره فرشونه، بالښتونه، دا شیان هم توضیح شوي دي.
نو موږ مرستې چې دي اکثرا موږ ته څوک وایي چې روز دغه لس درکوم دا به یې دلته وي موږ نغدې اوس هم څه نغدې راوړي دي نو نغدې مرستې هم توضیح شوي دي خوراکي مواد هم توضیح شوي دي د ژمي لپاره کمپلې او بړستنې مخکې مې هم ویل دا هم توضیح شوي دي دا د عملا چارې د آبادۍ هم شروع کېږي د کونړ 2 ولسوالۍ زلزلې ډېرې ځپلې وي تاسې وویل 20 کورونه جوړوئ 20 کورونه یوازې پر نورګل ولسوالۍ کې جوړېږي که څوکۍ ته هم پاملرنه شوې موږ د کمیسیون سره په رابطه کې یو البته په د کونړ د زلزله ځپلو لپاره د مرکزي دولت څخه هلته کمیسیون تشکیل شوی دی چې کمیسیون کې د کلي مشران د کلي سپین ږیري د کلي امامان ملکان هم ټول هغه د کمیسیون غړي دي نو هغوی سره په مشورې باندې کمیسیون فیصله کوي چې څوک باید کوم ځای کې کور جوړ کړي په څوکۍ کې جوړ کړي په نورګل کې نو هغوی سره موږ په تماس کې یو د هغوی امر دی چې څه دلته جوړ کړي په بل کلي کې جوړ کړي بل نو چې هغوی موږ ته ځای ښیي نو موږ هغلته آبادي شروع کوو مخې ته ژمی را روان دی او د کونړ د زلزله ځپلو د ژوند چاره لا پسې سختېږي دغه کورونه څومره وخت نیسي او قمر د کورونو ترڅنګ نورې کومې مرستې لري کو همدغې سره به یې لمن راټولیږي فعلا موږ دغه د کورونو په جوړولو کې زیات تاکید مو دا دی چې باید زر جوړ سي نو هغه کیفیت ته به موږ پام کوو چې زر جوړ سي او خدای مه کړه بله ورځ هغه حتی دا سیمټ به ووایي چې جوش نه سي او هغه راوغورځېږي نو هغه د انجینرۍ چې کومه معیارات دي هغه هم په نظر کې نیولو سره خو کوشش به مو دا وي چې څومره زر جوړېږي هماغومره زر کار در سره کوو او نه تنها دا مرستې د کورونو نو موږ کوشش کوو چې خپل ډونران او خپل چې کوم سپانسران دي هغوی سره خبرې وکړو چې دوی ته د کورونو سره سره حتی سولر شیشې حتی مثلا فرشونه او دا شیان هم په نظر کې ونیسو د هغه هم ورسره ورکړو قاري صاحب زموږ هیواد یو له هغه هیوادونو دی چې زلزلې ډېر ځپي تېره سمنګان تېر څو ورځو کې وځپل شو هغې ته قمر کومه پاملرنه لري بالکل نو چون دغلته زموږ دغه افتتاح پروګرام دی د دې نه به وروسته له خیره سمنګان هم په نظر کې دي ورځو به ټیم به ورځي هغې سره چې کوم اړینې مرستې دي په نظر کې مو دي انشاءالله موږ ته ټول هیواد یو دی که فاریاب دی که سمنګان دی او که قندهار دی او که هرات دی او که فراه ده زموږ ټول یو وجود دی انشاءالله هر ځای ته ورځو ډېره مننه په وروستیو کې یو پوښتنه چې نه یوازې تاسې د کونړ په زلزله کې خبریالان یوټیوبران خیریه بنسټونو والا د ځینې فیسبوکیانو لخوا ورټل شو نیوکې پرې وشوې هغه خلکو ته کوم ځواب لرئ هغې زه به دا دا فیصله به ملت ته پرېږدو دا فیصله به دغه زلزله ځپلو چې کوم متضرره خلک دی به دې ته پرېږدو چې دی هغې لپاره څه وایي نو دا فیصله به ملت کوي موږ فعلا دوه قسمه خلک لرو یو هغه دی چې عملي میدان کې کار کوي یو هغه دی چې د کیبورډ تر شا ناست دي زه فکر کوم دا هغه ډېر فرق لري نو موږ به دا کوو چې عملي میدان کې کار وکړو خلک به هر څه وایي تاسې ته لا بریاب یې او زموږ د هیواد ستوري یاست ځکه تاسې وایي چې د بېوزلو خلکو زړونه در باندې راټول دي تاسو نه هم مننه سلام خوشحاله لیدونکو یو کس مې تر څنګ ولاړ دی چې دی هم د دغه پاس کلی چې تاسې ګورئ ړنګ شوي کلي اوسېدونکی دی لومړی کې کونړ ټي وي ته ستړي مه شئ په لومړی کې د کونړ ټي وي ټول اورېدونکي او لیدونکو ته زما د خوانا السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته لومړی کې به راته ځان معرفي کوي نوم مو څه دی او دلته د کوم کلي اوسېدونکی وئ زما نوم محمد ارشاد دی د ودیرو دغه مرکزي کلي اوسېدونکی یم
محمد ارشاده په زلزله کې مو څومره زیانونه لیدلي وو راته ویلی شئ؟ ولا زلزله کې خو ډېر زیات زیانونه موږ ولیدل چې شهیدان هم د لاسه ورکړل او زخمیان هم په کورونو کې پراته دي او کوم کسان چې جوړ دي بس الله پاک په خپل رحم باندې بچ کړي دي. تر اوسه در سره کومو برخو کې مرسته شوې ده؟ الحمدلله زموږ دغه هېوادوالو دغه احساس چې ما وکته نو ما ویلې که نه چې دغه یو خاص دغه اتفاق او اتحاد زموږ هېواد کې موجود دی نو دونه من خوشحاله چې د افغانستان دغه 34 ولایتونو کې کوم چې د خیریه بنسټونه دي دغه موږ شخصي کوم ورونه دي هغه د کرخانو والا دي کوم تجاران دي نو هغې موږ له داسې راغل لکه موږ دا وویل که نه زموږ شهیدان هم نه دي شوي زموږ زخمیان هم نه دي شوي او زموږ سره دغه د وروڼو په شکل څنګ په څنګ باندې ودرېدل او دغه غم او درد یې موږ سره چې شریک او کم یې که موږ سره دا چې تاسې وویل چې مرستې الحمدلله ډېرې شوي دي نورو کومو برخو کې لا هم مرستو ته اړتیا شته؟ موږ دغه خوراکي توکي چې دي په دې کې موږ سره مرستې شوي دي غیر خوراکي توکي مثال کمپالونه شو دغه خیمې چې دي که نه اوس دغه دی چې دا زیاتې مرستې شوي دي که نغدي مرستې دي نو دا موږ سره شوي دي موږ دغه ټولو هېوادوالو دغه ټولو وروڼو باندې که خیریه بنسټونه دي که نور دغه شرکتونه دي او که زموږ دولت دی موږ د دا کوو خواهش چې موږ سره دغه سرپناه په برخه کې چې د موږ عاجل ضرورت دی چې دا جمع را روان دی او دا ماشومان په دې خیمو کې دي نو یخنۍ ډېره زیاته ده نو د دې دغه ژوند چې دی په دې خیمو کې تېرېدل چې دا ډېر سخت دی بل دلته واورې کېږي دغه جمع را روان دی زموږ دا ساحه چې ده دا ټول د واورو نه ډکېږي او دا واړه واړه ماشومان موږ زخمیان هم کورونه کې لرو چې هغې ته دغه یخ چې دی دا بدېږي نو داسې چې اعصابو داسې مریضان شته دی چې هغې عصبي ضربې دا کړي دي هغه چې لږ یخ شي نو هغې باندې چې دی جړکې راځي نو موږ دغه ټول نړیوالو زموږ ټول دا کوم همکاران زموږ وروڼه که په داخل کې دي که په خارج کې دي او مرستې کړي دي الله دې ورسره ښه وکړي موږ د هغې نه ډېر زیات راضي خو په دغه یوه برخه کې چې موږ د سرپناه ډېر مشکل دی او د کورونو په جوړولو کې موږ سره مرسته وشي نو دا به ډېره زیات مثبت ټکي په دې زلزله ډېره مننه سلامت اوسئ ستا غږ لیدونکو ته رسېږي او انشاءالله دولت او خیریه بنسټونه لګیا دي په دغې کار بس الله دې وکړي چې زموږ دغه وروڼه دې الله کامیاب ولري او الله دې صحت ورته ورکړي سره د موږ او کوم ناخوالې چې راغلي دي الله پاک دې دې ته چې په نورې راځي هغې ته د الله پاک نور د پای ټکی کېږي چې دا هېواد زموږ دغه مشکلات او دغه بحران نه راوځي. ډېره مننه ورور سلامت اوسئ. دوستانو تاسې ګورئ زما تر څنګ کوچنی مننی ماشوم دا ماشومان نو د خونړۍ زلزلې ډېر زیات وځپل او ډېر زیات یې وډار کوي. ته څنګه یې؟ ښه یې؟ څو کلن یې؟ معلومات شپږو؟ شپږ کلن دی ماشاءالله. دا کور یې ستاسې لپاره جوړ کړو؟ جوړې کور ته؟ نو دغه کورونه ستاسې لپاره جوړېږي که نه؟ خو دا هغه دی نه هغه دی خښتې کېښوستې لګیا دي جوړه یې نورې خښتې په لاره دي را روانې دي که نه؟ نو موږ پسې ورشو خو بیا به دا مرکه تاسې پرېږدم لاړ به شم خښتې به راوړو خښتې راوړو خښتې ضرور دي کو دا مرکه ضرور ده مونږ خو یو چې تاسې به اول خبرې وکړو بیا به خښتو پسې لاړ شو اول خښتې راوړو بیا وروسته خبرې وکړو او کور خو دغه دی جوړېږي نور څه شي ته اړتیا شته کومه مرستې درسه وشي کیکونه هم راوړي نو ته به کیکونه نه مړېږي تا له خو ډېر ښې کیکونه راوړه هغه مدیر صاحب اوس چاکلیټ هم درکړه درته چاکلیټ یې درکړه ښه نو دا په دې څه کوې په دې څه کې ته یو شپېلی ووهه ډېره مننه ډېره مننه کوم پیغام لري څه پیغام لري
څه پیغام لري واده غواړي نو تاله اوس کور جوړ کړي که واده له وکړي زه به هغه انجینر صاحب راوغواړم او هغه ته به دا خبره وکړو چې دې سړي له د کور تر څنګ چې دی واده م وکوي راویې غواړم انجینر صاحب ته راشه که نه انجینر صاحب راغواړم صحیح ده دا ستا دا شکایت رسو ورته السلام علیکم وعلیکم السلام انجینر صاحب دا سړی چې دی دا واده غواړي نو دا کیسه به اوس څنګه کېږي قمر خو له کورونه جوړ کړه خو دا اوس واده م غواړي نو والله قمر خو داسې دی چې دا د ودونو پروژه نه لري موږ خو پروجیکټ بیس کار کوو لري خو ته پوهېږې زه به تا هغه ته زه به تا سیلاب صاحب ته معرفي کړم سیلاب صاحب خو پېژنې ودونه چې کوي ودونو والا ودونو وکیل پېژنې نو دا وایي چې زه به دې هغه ته معرفي کړم واده به درته وکړي ښه څو یې دا یې درته وکړي دا برته کور جوړ کړي ګوره دا برته کور جوړ کړي او هغه برته واده ښه واده درته زه وکړم دا برته کور ګوره موږ کور جوړو سیلاب به درته واده وکړي دا ورور به درته چې وکړي دوستانو د دې سړي دا ویډیو به حتمي سیلاب صاحب ته رسوئ وی سړی واده غواړي او په هیڅ شان دې نه پرېږدي ډېر تروره دی واده غواړي او هرو نو تاله به لکه داسې کوچنۍ ښځه چېرته پیدا کوو دا به څنګه کېږي مونږ ته دې ویلي تا چېرته صحیح کړې ده چې لوي کړو خپله پسې لاړ شو پیدا یم کړو درته بس مزې خو تا وکړې ډېره مننه ډېره مننه ماشاءالله بسم الله الرحمن الرحیم دې وخت کې قمر خیره بنسټ چې تقریبا دا افتتاح وشوله د 10 کورونو جوړولو عزم یې کړی دی او د نورو کورونو جوړولو اراده لري الله تعالی نه دوی دپاره غواړو چې په دغه ارادو کې کامیاب وګرځي او د خلکو ته ډاډ او اطمینان دا دی چې موږ سره مختلفو طرفونو نه خیره بنسټونو نه اهل خیر او دارنګې نور حکومتونو دغه کړي دي ژمنې کړي دي امید ده انشاءالله دغه پروسه به الله تعالی ډېر نږدې په خیر او عافیت سره سرته ورسوي موږ ډېر زیات کوشش کوو چې دوی دغه مشکل ته په هره طریقه چې کیدای شي ځان ورسوو دا کورونو بخش کې د دوی سره دا خدمتونه جاري وساتو نو زمونږ د موسسات ورسره ناسته شوې ده او هغوی موږ ته د اوبو په بخش کې پوره اطمینان راکړی دی او موږ خپل هم کوشش کوو چې کوم ځای کې کومه ستونزه وي چې هغې ته رسایي وکړو او کوم خلک چې ډېر کورونه جوړوي نو په کار دا ده چې هغوی ورسره د یو څا دغه هم وکړي د اوبو هغه انتظام هم برابر کړي درنو لیدونکو مخکې په خپرونه کې در سره جزئیات شریک کړل چې د قمر خیرې بنسټ لخوا د نورګل ولسوالۍ مزار دره کې 20 کوره جوړیږي اوس کوم ځای باندې چې موږ ولاړ یو په همدې ځای باندې یو کور جوړیږي چې د دغه ورور لپاره د دغه کور بندوبست شوی نومړی کې خو کونړ ټي وي ته ستړي مه شئ وروره خیر اوسې مننه ډېره تاسو دونه زحمت وکړو تاسو د قمر بنسټ نه ډېره مننه چې راغلی او زموږ دغه کور مې ابتدا کړ ډېره مننه ډېره زیاته مننه دا راته ووایي چې نورو کومو برخو کې سره مرستې شوي دي لا هم کومو برخو کې شدید اړتیا شته چې مرستې سره وشي مرستې خو راته خوراکي توکې او د خیمو او د بسترې او د هر څه هغه شوي دي صرف دغه سرپناه مشکل دی چې اوس فلحال تاسو خپله دغه یخني نه دا لا مر دی شپې ټول ماشومان مریضان دي د یخ د لاسه
او دغه که سرپناه دغه راسره وشي سرپناه خو بس دغه دی نو ستاسې لومړی تاسې بختور یاست لومړی تاده او ستاسې د کور کېښوستل شو مخکې مو په کوم ځای کې کور په همدې سیمه کې دغه هم کور و د مخکې چې دی دا نیلګی چې ولاړ دی دغه وران جار چې پروت دی ټول په بشپړ توګه ړنګ شوی اوس مو د کورنۍ غړي کم تکلیف دلته دي اوس هم دلته دي د لاندې دغه کیمپ خیمې در رسېدلي خیمې را رسېدلي انشاءالله په نورو برخو کې به پوره مرستې شوې یوازې همدا د کور دغه د کور ستونزه پاتې ده نور شکر دی الحمدلله ډېره امارت د خوا نه او د بنسټونو را سره شوې ده په دغه کور کې ویل کېږي چې 2 کوټې یوه اشپزخانه ده ستاسې له کور لپاره بسنه کوي انشاءالله انشاءالله د پیل خال دپاره همدا بسنه کوي زه خو یخني ده او که نه بس سر په سوري کو او بس انشاءالله آینده کې بس که بل کوم نوم راغی زمونږ بس هغې کې به بیا خپل کور جوړ کړو د خیري بنسټونو او همدغه راز د اسلامي امارت نه څومره خوشحاله یوئ څه احساس کوئ اوس دغه د کور ډبره مو کېښوستل شوله ډېر ولا نن د ډېر د خوشحالۍ ځای دی چې دغسې په مشکلاتو کې او دغسې زمونږ یو خواره غریبه علاقه ده او داسې تاسو راسیدګي کوئ او د هر څه امکانات اوس دغه د کورونو پړاو راورسېده ډېر مننه کوو امارت د خوا نه او د قمر د بنسټ د خوا نه چې دغه موږ به وکړو دغه نن موږ کور جوړ شه دغه داسې خوشحالۍ انشاءالله څو ورځو کې جوړېږي لومړی کې چې مو کله کور ړنګ شو له منځه لاړې تاسې یې ویجاړي ولیده بېرته مو دا هیله درلوده چې دغه یو ښه شکل سره کور به ماته بېرته راجوړ شي یا راجوړ کړم دا خو هغې اول سره زموږ بیخي د ژوند نه بیخي تمې قطع شوه چې یاره دغه شپه به سبا شي او که نه به شي لکه یو قیامت حساب و خو زه الله رحم وکړه او بیا هم داسې پړاوونو ته او د کورونو ته او دغسې خوراکي توکي او دا دې ته زموږ بیخي ذهن نه او د خلکو نه او د مرستو نه او د قمر بنسټ د خوا نه دا نور کوم یو چې دغه وي موږ سره هر شي مرسته وشوه وروسته دا حساب زموږ ذهن د چې کمې به نه یې پاتې شوی الحمدلله هر څه پریمانه دي او د خوراک برخه کې خیمو برخه کې د لباس کمپلو هره برخه کې هر څه انشاءالله د جمګني مرستې هم شوي دي اوس فلحال دا 3-4 ورځې کورونه هم دغه دی وشو له دې ورهخوا کومو مرستو ته اړتیا شته بس فلحال خو دغه کورونو دغه چې د کور نه علاوه کومو مرستو ته اړتیا شته بس که موږ سره بیا لږ دوامداره مرستې وشي د نغدي په دې چې دغه فصلونه موږ هم دا زراعت دغه کوو مالونه ټول ختم شوي دي لکه دغه برخه کې به موږ سره همکاري وشي چې لږ نغدې روپۍ او دغه شي که نه دغه ډېره مننه ورور سلامت تاسو نه مننه چې درنو لیدونکو دا ونه د کونړ ولایت نورګل ولسوالۍ د مزار دره د غازي آباد سیمه ودیرو کلی چې د قمر بنسټ له خوا نه پکې د 20 کورونو پرانیسته وشوه او ډېر ژر به دغه 20 کورونه ګټې اخیستنې ته هم د دې سیمې ګټې اخیستنې ته وسپارل شي چون د کونړ زلزله دومره لویه زلزله وه او دومره مالي او ځاني زیانونه لري چې کلونه به د دې خلکو بیرته په ځای کول وخت ونیسي زما هیله دا ده چې دغه شان مرستې دوامداره شي او بالاخره دا خلک بیرته په خپلو ځایونو باندې ځای پر ځای شي هیله ده دغه خپرونې نه مو بشپړ معلومات ترلاسه کړي وي او تر بلې هغې چې اظهار څه لرځي ستاسې ودرانه چوپړ کې زیږېږي د خدای په امان